السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دا وخت موږ ولاړ یو په ابشار کې، ابشار سلارزو کې. دا وخت کوم بابا چې زموږ سره ولاړ دی دا د نه تپوس کوو، پوښتنه ترې کوو چې دغه ته څه مشکلات دي دلته او کومې ستونزې دي، د هغه په هکله به تاسو ته خبرې وکړي. بابا ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم هارون خان لالی. موږ په اصل کې دغه وو د صاحب خان خیلي وو او د زګي نوم مې تنګی دی او نوم مې هارون خان لالی دی. او زما د تحصیلدار صاحب ته په دواړه لاسه سلام او سلام عرض دا دی چې ما ته غټ مشکلات دا دي چې کوم وخت کې سړک د باجول د ښار نه راغلی دی دې علاقې ته، نو دا چپه چې کومه ده د تارانو دا موږ صاحب خان خیلي او دا فتح خان خیل دي، دا هغه کار کوي. ښځې په غرګو ولي، واړه په غرګو ولي. بله ورځ دغه کې د کنډو نه دغه راغلي دي د اختر په شپه باندې خاصادار هغه هم په کمرو وستلي په دا خوال کې پې یو ډزم د چرۍ ټوپک کړی دی. هغو هغه ټولې خبرې تفسیر کړي دي او وړي دي. دا سړی چې کومه دی راپاڅېږي او غرګي هم ولي، کنځل هم کوي. زه لار جوړوم، ګاړو ته خیال کوم، اوبو له ورکوم، که د ډوډۍ ټیم یې وس مې کېږي چې ډوډۍ م ورکوم. زه خدای نه شم شا کولی چې چپې ته ویسم. نور بابا دلته تاسو ته چې او نور چې کومه دی دغه سړی چې کومه دی نو کوکنار یې کرلي دي او هغه کوکنار او هغه منه هوا هم راخیستي دي او بند کړي دي. په مې دا یوه میاشت داسې تېره کړه لکه په اور کې چې ودرولی. د دې خبرې تپوس وکړئ او که تپوس یې نه کوئ بیا عوام الله دغه ورکړي، مهرباني وکړي چې د پشت د پلنه دي پل نه دي ستا عوام بیا نه راځي. او د دې ځای نوم څه دی ماما؟ د دې نوم تنګی دی او د دغه ځای چې دا چپه ده دغه ته تارانو وی او دا سړی چې دی نو نوم یې باچا حسین دی او د دې کور نوم یې میرخانې دی. بابا دلته نور تاسو ته داسې کوم مشکلات دي چې دلته روډ تاسو ته څنګه دی؟ هسپتال شته دی؟ سکول دلته شته دی؟ سکول نشته، خلک دونه زیاته دي 3 ګنټې مزل کوي. زما یلزي هغه توپانشاه ته رسي، سکول نشته دی. د ګاډي د سر سباق دی، کله ووایي او کله ونه وایي. زه ته دا عرض کوم چې روډ پخول غواړي او دا زما کم مېلمه خلک چې راځي نو د تسکور سړک دی د ګنټرۍ ربیلچي چې زه دا سړک جوړ کړم د سهار نه نو ماښام اوبه وړئ چې لیټر دې راولېږي او 3 چړیانې دي ماله د عوامو لپاره دا چړیانې ښکته کړي او د عوامو دېګاړو ته به زه خیال کوم او رنګ مې لګولی. بابا دلته خو ښایست هم ډېر زیات دی، اوبه هم ډېرې زیاتې دي چې حکومت دلته د علاقې له داسې روډ ورکړي او سکولونه ورکړي او نور هغه سهولیات له ورکړي نو دلته به سلګري ډېر به انتهایي زیات راځي. تاسو څه وایو حکومت ته؟ زه د عوامو ته خوشحالېږم که نه راځي چې زما په دې سر دې کښېني خو چې یاره خبره زیاته راشي او چې زیاته نه راشي نو بیا دې څه نه کوي. بابا موږ به ستاسو اواز انشاءالله میډیا له ورکوو او نور هغه کار د حکومت دی هغه پرې عمل کوي که پرې نه کوي انشاءالله موږ به ستاسو او که حکومت پرې عمل نه کوي نو عوام دې راځي. زه به په بیلچه جوړم په تسکوره او دغه ځای ته به یې ډېره مننه بابا. زما طرفه دغه خبره